بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د جاوا کلیکشن فریم ورک ویډیوز ته او په دې ویډیو کې موږ تاسو په جنریکس باندې کار کوو چې څنګه تاسو د جنریکس لارې نه کلیکشنز ته ټایپ سیفټي ورکوي. نو ملګرو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل د ظریف بهادری په نوم باندې دا حتما سبسکرایب کړئ او د دې نه تاسو کولی شئ چې پایتون سی پلس پلس جاوا انډراید اپلیکیشن بیسیک نه واخله تر اډوانس لیول پورې مکمل زده کړه وکړئ. نو ملګرو یوټیوب حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ او پروګرامینګ مکمل زده کړه د یوټیوب نو کې همدغه زیاتره شاګردان ماته میسج کوي چې ګروپ سلاش سافت چې کوم ګروپ دی هغه مونږ چینج کړی دی کمپیوټر ساينس پوهنځي ته. نو ملګرو کمپیوټر ساينس پوهنځي ګروپ په فیسبوک باندې حتما پیدا کړئ او دې نه تاسو کولی شئ مکمل سلایډز هم ډاونلوډ کړئ. دلته فایلز ته راشئ او فایلز ته بیا تاسو دلته وګورئ دیز کې ما سره بګنر ټو اډوانس جاوا پروت دی په دې باندې تاسو کولی شئ دلته ډایرکټ ډاونلوډ باندې کلیک کړئ او دا سلایډ دیز نه تاسو مکمل ډاونلوډ کړئ. مګر تاسو کولی شئ همداسې د سی پلس پلس او همداسې د پایتون او مختلفه نور فایلونه دلته پراته دي تاسو کولی شئ د دې ګروپ نه هم دا ډاونلوډ کړئ. نو راځو خپل ننني ټاپک ته چې جنریکس دی او دلته ما سره الریډي سلایډز هم موجود دي چې په زوړ سلایډ کې موږ تاسو په اصلي باندې کار وکړ په اری لیست کلاس کې په کلیکشن فریم ورک کې او بیا موږ تاسو له ویلې چې in order to make collection type safe we have to go with generic concept. نو په دې ویډیو کې موږ تاسو په generic concept باندې کار کوو. generic concept او auto boxing دا هغه دوه concepts دي چې د وجه نه collection فریم ورک چې کوم concept دی هغه په جاوا کې ډیر زیات فیمس شو او خلک ډیر زیات استعمالوي. نو راځو خپل ټاپک ته چې جنریکس دی. نیکست سلایډ او دلته تاسو ګورئ جنریکس کلیکشن اور ناٹ بای ډیفالت ټایپ سیف. لکه څنګه چې په مخکنی ویډیو کې ما تاسو ته ویلي ملګرو چې کلیکشنز چې دي هغه ټایپ سیفټي دی هغه نشته دا چې کله هم ټایپ سیفټي نه وي په یو ډیټا کې نو بیا هغه تاسو دوه پرابلم فیس کوي یعنی دوه مشکله به تاسو ته مخامخ کیږي. یو د ټایپ چیکینګ او یو د ټایپ کاستینګ چې دا مخکنی ویډیو کې ما د دوړ په اړه کې ما تاسو ته اگزامپل کار وکړ او هغه کې ما دا دوړ تاسو ته کلیر کړ چې ټایپ چیکینګ او ټایپ کاستینګ وایي چې نو ملګرو ته تاسو ګورئ generic concept is used to provide type safety to the collections. صحیح ده. نو د دې مطلب دا دی چې generic د ټایپ سیفټي لپاره استعمالېږي. collections ته چې کله ته غواړې ټایپ سیفټي ورکړې نو بیا generic concept استعمال کوي. here is how to provide type safety to an array list. او دلته کې یو اگزامپل دی چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو array list ته یا یو کلیکشن ډیټا ته تاسو کار وکړئ ټایپ سیفټي ورکړئ. لکه دلته تاسو ګورئ array list ما سره یو کلیکشن فریم ورک کلاس دی چې زه یو ځان ته یو لیست جوړوم او دې کې بیا په دې دوه قوسونو کې انټیجر اخیستی دی. نو په دې ام لیست 1 کې چې دې کې به همیشه چې راځي انټیجر راځي. کدی کې چې فور ایگزامپل کته ورته خان یا ټیکس واچي یا کوم بل اوبجیکټ واچي نو بیا به دا ایرر تاسو درکړي. مګر زه په دې باندې پریکټیکل کار هم تاسو ته کوم. دلته تاسو ګورئ دا دویم ام لیست 2 چې دې کې بیا اس ټي یو ډیټا راغلی انټیجر او اس ټي یو. نو مګر راځو په دې باندې پریکټیکل تاسو ته کار کوم چې تاسو کوم شکل باندې کولای شئ ایزیلی یو ارې لیست ته تاسو ټایپ سیفټي ورکړئ. نو نیکست موږ سره مختلف نور اگزامپلز دي په دې باندې مزه دا کار وکړم. نو راځو چې ته ایکلیپس ته او ایکلیپس کې سمپل سره ما سره کلیکشنز ته زه به راشم یو بل پیکج واخلم ته سمپل ورته چې نیو ماته یو نوی پیکج راکړم. زه ورته چې فور ایگزامپل collection underscore like for example b مې واخیسته یعنې 2 صحیح ده که نه فینش مې کړه. نو ما سره یو بل کلیکشن دی چون خالي دی ما سره زه به راشم دلته به یو کلاس واخلم خپل مین کلاس دې ته به ورته چې فور ایگزامپل ټیسټ زما دې مین کلاس دی او دلته به زه واخلم چې پبلیک سټیټیک وایډ مین فینش دې کې ما سره پبلیک سټیټیک وایډ مین هم شته دی او په دلته به زه راشم ورته چې ما ته څه کار وکړه ما ته راشه د اول یو ارې لیست واخله ارې لیست صحیح دی. نو دا تاسو ګورئ موږ ارې لیست راغی او دلته به زه راشم ورته چې ام لیست او دلته وسته چې نیو ارې لیست صحیح دی. مګر تاسو ګورئ ما یو ارې لیست جوړ کړ. مګر تر نن پورې په مخکنی ویډیو کې موږ تاسو دلته دا دوه قوسونه ورکول. نو دا ما سره یو نارمل ارې لیست ته چې په دې کې زه کولی شم په دې ام لیست کې زه کولی شم چې هر قسمه ډیټا واچوم. زه کولی شم چې سټرینګ هم ورته واچوم. زه کولی شم چې انټیجر هم واچوم او یا زه کولی شم چې د یو بل کلاس اوبجیکټ هم ور واچوم یعنې ور پاسې کړم. نو د دې بیا موږ سره ټایپ سیفټي نه وي. که ته غواړې چې مثلا دا ټایپ سیف کړې د دې لپاره بیا استعمالېږي جنریک کانسپټ کوم غټه خبر نه ده. فقط دلته کې تاسو څه کار وکړئ دا دوه قوس واخلئ او دلته به تاسو ورته څه شی سپیسیفای کړئ د دغه ارې لیست ټایپ به سپیسیفای کړئ. که فور ایگزامپل زه ته وایم چې انټیجر
نو دې کې اوس فقط انټیجر ویلیو سیف کیږي صحیح ده دلته تاسو ګورئ موږ د دې دوه قوسونو مخکې هم دلته به تاسو ته انټیجر ورکړي همدغه لپاره چې کله هم ته څه شی ارې لیست اخلي نو اتوماتیکلی دا دوه قوسونه راشي هغه تا نه پوښتنه کوي چې یاره ته ماته کوم دغه راکوي ډیټا ټایپ یا کوم جنریکس ډیټا ټایپ ماته راکوي صحیح ده نو اوس په دغه ام لیست کې فقط ته کولی شي چې فور ایگزامپل راشي ورته وایي چې ام لیست صحیح ده که نه ام لیست ډاټ اډ کې ماته اډ کې فور ایگزامپل دا یو سټرنګ انټیجر ویلیو ده او بیا به زه واخلم چې ام لیست ډاټ اډ که بیا زه به ورته وایم چې دا هم ما سره انټیجر ویلیو ده او که زه چې احیانا ورته وایم چې ام لیست ډاټ اډ که ماته څه شی اډ که فور ایگزامپل ما ورسته خان نو بیا دا به بیا دا پرابلم دی دا ایرر دی دا تاسو ګورئ دا ته وایي چې دلته تاسو راشئ وګورئ چینج to add all او یا هم دا چې method add integer دا ته صرف او صرف integer اخلي ځکه چې دلته تا د list data type چې دا هغه integer ده او سمپلی کتر شي فور ایگزامپل ورته چې ماته دا print کړه بیا sys out او دلته به ورته ویل شي چې m list ماته print کړه نو دا تاسو ورته یوازې به یو ډیټا یې هغه کې به تنه integer به یې سره موږ همدغه تاسو کولای چې مختلفه array listونه جوړ کړئ سره فور ایگزامپل ما واخسته چې یو بل array list جوړ کړه array list او دا ځل تاسو ته ما چې دا array list د string دی سره کنه نو دا د string دی هغه نه پزو ته ما چې names list نوم دی names is equal to new array list نو اوس تاسو کولای شئ چې فقط دې کې څه کار وکړئ string value راټ کړئ نو تاسو راشئ په دې شکل زه ورته وایم چې names dot add صحیح ده که نه ورته وایي خان صحیح ده نو دا اوس مکمل یو array list ده دې کې به ستاسو چې کوم پروګرام دی هغه به هم کنفیوز کېږي نه هغوی صحیح ده نو دا تاسو ګورئ موږ او زه راشم چې ماته څه وکړه sys out که دا sys out او دلته زه ورته وایم چې names ماته sys out که نو دا تاسو ګورئ یوازې strings به راځي مګر چې کله هم تاسو یو array list واخلئ سپوز زه راځم دلته کې یو نارمل یعنی نن ټایپ سیف array list به زه واخلم ګورئ تاسو ته array list صحیح ده که نه دلته به دا زه جنریکس ورنه کړم یعنې دغه چې کوم ډیټا ټایپ دغه به زه ورنه کړم دلته به سمپل ورته وایم لایک فور ایگزامپل نوم دی data is equal to new array list صحیح ده new array list دلته به زه هم دا قوس ختم کوم دا هغه اوله ډیټا ټایپ ده چې زه په دغه ډیټا کې کولی شم هر قسمه ډیټا ور واچوم اډ که فور ایگزامپل ما ته واخیسته چې خان دلته مې څه وکړه ورته واخیسته چې ډیټا ډاټ اډ که ما ته څه شی لایک فور ایگزامپل دا دوه قسمه ډیټا ما ور واچوم صحیح دی دلته تاسو څه وګورئ ملګرو دې ځای کې که دا تاسو زوم ان کړئ چې ګورئ یو ګروپ یا د بلب یو شکل دی نو دا اصل کې وارنینګ دی دلته تاسو ته وارنینګ درکوي چې ملټیپل مارکرز اټ د لاین صحیح ده که نه یعنې دا تاسو ته پریفر نه دی په دې شکل تاسو دا پریفرنس نه درکوي چې یاره تاسو داسې یو array list جوړ کړئ چې هغې کې تاسو هر قسمه ډیټا واچوئ ځکه د هغې بیا ډاټ ټایپ سیفټي نه وي صحیح ده ملګرو دا سمپل اگزامپلز دي د څه شي د جنریکس ډیټا ټایپ یا د جنریک کانسپټ اگزامپل دي دا چې دی without generics دی یعنې ټایپ سیفټي په دې کې نشته ده په دغه ډیټا array list کې نو ملګرو زه راځم دلته څه کار کوم راځم یو بل کلاس اخلم سپوز راځم دا لږ مخلقه کوم هلته ورته وایم چې فور ایگزامپل زه به واخلم چې ما ته کسټمر په نوم باندې یو کلاس جوړ کړه فینش نو دلته تاسو ګورئ د کسټمر په نوم باندې یو کلاس راغی صحیح دی او دلته به زه ورته وایم چې ID یا اول به زه واخلم چې int ID مې واخیسته CID یعنې کسټمر ID مې واخیسته هغې نه پس مې واخیسته چې string مې واخیسته چې cname یعنې کسټمر نیم او همدغسې به زه راشم ورته به وایم چې ما ته څه کار وکړه string مې واخیسته c address واخیسته نو ګوره دا درې شی دي ما سره درې فیلډ دي په دغه کلاس کې string صحیح دی زه به د کنسټرکټر هم جوړ کوم تاسو کنسټرکټر باندې پوهېږئ چې کنسټرکټر چې دی مخکې ما الریډي دا ټیچ کړی دی نو زه به راشم سمپل دلته به ورته وایم چې رایټ کلیک هلته کې ما ته څه وکړه جنریټ کا څه شی کړه جنریټ کوم ځای کې دی او یا تاسو خپل هم کنسټرکټر جوړولی شئ دلته سمپل راشئ دلته ورته وایئ چې کسټمر واز کوئ قوس بند او بیا د کټ قوس واز صحیح دی نو دلته تاسو ته واخلئ دا مثلا د کنسټرکټر شو دلته به زه سمپل ورته وایم چې ما ته څه وکړه int cid او همدغسې string cname صحیح دی او همدغسې string c address نو دا مثلا کسټمر اډرس درې فیلډ راغله هغې نه پس به زه څه کار وکړم this dot cid is equal to cid صحیح دی یعنې کسټمر id همدغسې به زه راشم چې this dot cname is equal to cname صحیح دی this dot c address is equal to c address
customers صحیح دی مګر په دې شان باندې باید تاسو مکمل سره خلاص وي چې دلته ما څه کار وکړه دا باید تاسو ته مکمل کلیر وي دا زموږ د اوپس یا object oriented programming concepts دي صحیح دی نو راځو ټیسټ ته زه غواړم چې ما سره زه یو بل لیست جوړول غواړم دې کې دریم لیست یو دی ما سره ام لیست دی بل دی نیمز دی هلته به زه راشم ورته وایم چې ما ته ارې لیست جوړ کړه صحیح دی ارې لیست صحیح دی ارې لیست هغې نه پس زه ورته وایم چې دا دی کسټمر وي کسټمر نو دې مطلب دا دی چې د کسټمر کوم کلاس object دی هغه ما ور پاس کړ ډیټا ټایپ مې ور پاس کړ یعنې دغه کلاس ډیټا ټایپ مې ور پاس کړ صحیح دی اوس به دغه ارې لیست کې فقط و فقط ته کولی شي فور ایگزامپل زه ورته وایم چې لایک دلته به زه واخلم چې کسټمرز صحیح دی که نه کسټمرز مې واخیسته از ایکول ټو نیو ارې لیست صحیح دی نو دلته به هم زه ورته کسټمر ور پاس کړم نو دې مطلب دا دی چې اوس په دغه کسټمر ارې لیست کې چې دی یوازې په یوازې څه کار کېږي صحیح دی یوازې په یوازې د کسټمر چې کوم ډیټا د هغه به ورایډ کېږي په دې کې ته انټیجرز نه شي ورکولی چې ته اوس ډایرکټ راشي ورته ووایې چې کسټمر صحیح دی که نه customers dot add کې او دلته ورته ووایي چې فور ایگزامپل 1000 ځکه دا اوس تا سره انټیجر دی ګوره دلته به تا ته ووایي که په دې باندې ته وځږې دلته تا ته وایي چې the method int customer صحیح دی که نه in the array list customer is not applicable for the argument int صحیح دی که نه دا int دپاره نه دی جوړ شوی یعنې دغه لیست چې دی د انټیجر ویلو دپاره نه ده صحیح دی نو ته به دلته څه کار وکړې دلته دی چې د کسټمر object ور پاس کړه صحیح دی نو دلته به څه کار کوي دلته به راشي ته به ورته وایي چې نیو کسټمر صحیح دی که نه نیو کسټمر او دلته به دا ګورې د هغې مکمله ډیټا د کسټمر مکمله ډیټا درنه غواړي یوازې آی ډي درنه نه غواړي زه به درته وایم چې کسټمر نمبر 1 او د هغې نیم چې دی فور ایگزامپل ما واخیسته چې خان او د هغې چې کوم اډرس ده فور ایگزامپل ما ورته ویلی چې دا ما سره کابل دی صحیح دی نو دا ګوره دا لږ مغلقه ده یعنې د یو بل کلاس ډیټا ما ور پاس کړه صحیح دی کلیر ده زه راځم دویم کسټمر دی بیا ورته وایم چې کسټمرز ډاټ اډ که صحیح دی نو زه به ورته وایم چې نیو کسټمر صحیح دی نیو کسټمر او دلته زه کولی شم چې ورته وایم چې ټو او دلته راشم ورته وایم چې سپوز لایک علي مې واخیسته او د هغې اډرس مې واخیسته لایک سپوز ننګرهار واخیسته په دې شکل نه ګوره دا ډیټا هم پاس شوه ضروري دی ملګرو دې ته وایي نیملیس کنسټرکټر کریشن دی صحیح دی که نه که تاسو یو داسې object ور پاس کوئ چې هغه already تاسو جوړ کړی هغه هم کولی شئ سپوز زه به راشم دیز کې به اول د کسټمر کلاس یو object جوړ کړم زه به راشم ورته وایم چې کسټمر صحیح دی که نه کسټمر obj سی کسټمر obj صحیح دی که نه کسټمر object is equal to نیو کسټمر او دلته به ګوره ما نه دغه ډیټا غواړي سپوز دلته ورته وایم چې د دې 3 آی ډي او دلته به زه راشم ورته وایم چې لایک مریم دی نو صحیح دی که نه او هغې نه پس اډرس چې دی هغه به زه واخلم لایک فور ایگزامپل هرات واخیسته صحیح دی په دې شکل نو ګوره تاسو کولی شئ چې دغه سی object هم ور پاس کړئ لکه څنګه چې په مخکیني ویډیوز کې یا په کله چې موږ object oriented programming کوو په هغې کې موږ تاسو object جوړو تاسو هسې هم کولی شئ اوس دریم کسټمر چې دی زه به دلته راشم سمپل ورته وایم چې کسټمر ډاټ اډ که ماته څه شی اډ که ماته سی obj صحیح ده که نه دا تاسو هم کولی شئ already simple دا ګوره ما ور اډ که ضروري نه چې تاسو نیو کسټمر ورکړئ ځکه دا نیو کسټمر ته already دلته ډیفاین کړی دی ملګرو زه راځم ورته وایم چې دا ماته اوس پرنټ که نو زه به راشم ورته وایم چې sys out او دلته به زه ورته وایم چې ماته پرنټ کا کسټمرز چې کوم ارې لیست دی دا ماته پرنټ کا اوس که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ ملګرو سمپل زه دا رن کوم دلته تاسو وګورئ ملګرو دا ډیټا ریټرنینګ کوي 100 او 300 دی خان او علي دا دوه ارې لیست چې دا ماته راغی په سکرین باندې پرنټ اوټ کړه خو دغه چې دی ما تاسو ته په مخکیني ویډیو کې هم ویلی و چې دا چون د یو کلاس objects دي دا موږ ته بیا ډیټا نه پرنټ کوي دا به صرف د کلاس نیم صحیح ده که نه او د هغې چې کوم هیش کوډ دی هغه موږ ته رن کوي هغه موږ ته پرنټ کوي نو د دغه ډیټا پرنټینګ دپاره بیا موږ تاسو فور لوپ استعمال کړی یا فور ایچ لوپ چې هغه موږ تاسو استعمالوو صحیح او یا هم د ګیټ چې کوم میتود و د هغې په واسطه باندې موږ تاسو دا پرنټ کوو نو دې پرنټینګ چې دی بیا په دې شکل باندې دی که تاسو زړه ویډیو نه یې کتلي نو په دغې باندې بیا ملګرو تاسو ته سختېږي نو دغه دپاره زه همیشه شاګردانو ته وایم چې کوشش کوئ چې ویډیو سیکوینس کې وګورئ منظمه صحیح دی نو دا زموږ پنځمه ویډیو ده څلور مخکینۍ ویډیو که نه یې کتلي نو بیا په دې ځای کې به تاسو ته لانجه یعنې جنجال به تاسو په دې نه پوهېږئ چې دلته څه شی وشو صحیح دی نو زه راځم د دغه پرنټینګ کوم د دغه پرنټینګ به تاسو څنګه کوئ سمپل د فور ایچ نه کوئ نو د دې دوه طریقې دي دا ما الریډي هم کړی ده ویلې ده خو خیر زه به دوباره دلته وکړم زه ورته وایم چې فور قوسواس او دلته به زه یو کالم
خپل نو واچوم دلته ورته چې ته ماته کسٹمر پرنٹ کا صحیح ده کسٹمر چې کوم لیست ده هغه ماته پرنٹ کا دا صحیح ده کنه ارلیکس کسٹمر خدا اصل کې کومه ډیټا د کې پرته ده کې ما سره کسٹمر ډیټا پرته ده صحیح ده کنه کسٹمر کلاس پروت ده نو زبل ترشه مرتبه چې ته ماته څه کار وکړه دلته به په ځل چې کسٹمر کلاس چې دا د ډیټا سره او دلته به اوبجیکټ واخلم دا کسٹمر اوبجیکټ ته ماته دا ډیټا پرنٹ کا سره اوس د دې څونه ډیټا چې دا ټول وسه د اوبجیکټ کې مسر پرته اوس دغه اوبجیکټ لار نه کولای شم ټول مکمله ډیټا او ځان ته پرنٹ کوم سره نو دلته به راځم سمپل ورته وایم چې ماته څوک سس اوټ کا سره کنه سس اوټ اوس هلته به زه ورته وایم چې تاسو obj ډاټ څه شی اول ماته پرنٹ کا آی ډي سی آی ډي دا ګور سی آی ډي او همداسې زه به راشم لاندې ورته وایم چې سس یا به همدغه یو لاین کې پرنٹ کوم بل لاین ته نه ځم هغې نه پس دا پلس واخلم ورته وایم چې ته ماته پرنٹ کا obj ډاټ سی نیم بیا نیم پرنٹ کا بیا پلس او هغې نه پس ماته پرنٹ کا څه شی لایک فار ایگزامپل obj ډاټ سی اډرس دا ماته پرنٹ ملګرو که زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ سمپل دا به ټول تاته پرنټ کړي چې 1 خان کابل 2 علي او ننګرهار او همداسې 3 مریم او هرات نو ګورئ ملګرو په مختلفو په دوه شکلونو باندې ما دې ته ډیټا ور پاس کړې ده یو دا دی او یو دا ده صحیح دوه شکله اوبجیکټ مو ور پاس کړه خو د هغې پرنټینګ چې دی یا د هغې چې کوم ډیټا سټوریج دی ټول سیم دی پرابلم نشته دی هغه تاسو مرضي دی چې تاسو په کوم شکل باندې ډیټا ور پاس کوئ صحیح ده تاسو کولی شئ چې دلته راشئ سپوز ورته ووایئ چې نه زه غواړم چې ماته دې څه وشي دې سره دې میسج کېښودل شي نو زه به ورته وایم چې کسٹمر آئی ڈی راکړه راته صحیح دی کسٹمر آئی ډي راکړه بیا په دې شکل باندې پلس او بیا راته کسٹمر آئی ډي واچوه بیا دې ځای کې راته بل زه وایم چې کسٹمر نیم دی صحیح دی او هغې نه پس به زه دا واخلم دلته به هم پلس واچوم او دلته به راشم د دغه اوبجیکټ نه مخکې به زه ورته وایم چې کسٹمر اډرس او دلته به هم دا اخلم پلس اوس رن کومه دا تاسو وګورئ سمپل رن مې کړم نو چې کوم دریم دی دا ګوره کسٹمر آی ډي کسٹمر نیم کسٹمر کابل خان آی ډي 1 دا ګوره کسٹمر آی ډي 1 کسٹمر نیم خان او کسٹمر اډرس کابل دا ګوره سره نږدې راغلی یو بل سره نو زه کولی شم چې دلته راشم ورته دلته واچوم دا دې ځای کې ورته واچوم دا دلته هم ورته واخلم دا اوس یې رن کړمه دا به اوس کار وکړي دا ګورئ په دې شکل باندې دا ګورئ په دې شکل باندې تاسو کولی شئ دا هم یو بل نه لرې کړئ نو د هغې لرې والي دپاره به زه څه کار وکړم دې ځکه زه کولی شم چې یو پلس یو سپیس واچوم رن کړم دا نو په دې شکل باندې راغلی او که تاسو غواړئ په بېل بېل لاین کې راولئ بیا دلته ګورئ دلته به راشئ ورته ووایئ چې ماته ان واخله سلش ان او همدغسې دلته هم ماته یو سلش ان واچوه سلش ان اوس زه رن کوم ګورم چې دا ماته څه وایي دا ګورئ ملګرو کسٹمر آئی ڈی کسٹمر نیم او ایڈرس بیا آئی ڈی 2 بیا نیم بیا ایڈرس بیا آئی ډي 3 بیا نیم بیا ایډرس نو په دې شکل باندې تاسو کولی شئ تاسو مرضي چې دې آوټپوټ تاسو څنګه غواړئ مکمل ډیټا تاسو ته درکوي صحیح دی ملګرو په دې شکل نو دا موږ سره څه جنریټس دي چې په دغه کسټمر ترې کې تاسو اوس نشئ کولی چې بله ډیټا واچوئ احیانا که چیرې مثلا ما سره کسټمر دی او زه دلته راشم ورته وایم چې ماته نیو کلاس راکړه او په دغه کلاس کې زه ورته وایم چې پروډکټ صحیح دی که نه دلته به زه واخلم چې د پروډکټ په نوم باندې یو کلاس دی او دغه کلاس کې سپوز زه ورته وایم چې دلته آی ډي ده پی آی ډي یعنې پروډکټ آی ډي او سټرنګ دی ما سره پی نیم یعنی پروډکټ نیم دی صحیح دی دا دوه شو ما سره او زه به راشم ورته وایم چې پروډکټ د دې ماته کنسټرکټر جوړ کړه او په دغه کنسټرکټر کې زه ورته وایم چې آی ټي پی آی ډي او همدغسې سټرنګ د ما سره پی نیم دی او دا دواړه به زه مساوي کړم چې شته this dot pid is equal to pid یعنې پروډکټ آی ډي او همدغسې this dot پی نیم ماته مساوي کړه پی نیم سره صحیح دی په دې شکل دا واخیستی دی نو دې کنسټرکټر هم جوړ شو نو دې کلاس نوم دی پروډکټ که چیرې احیانا زه راشم ټیسټ ته او دلته ورته وایم چې په دې کسټمر کې ته اوس ماته پروډکټ یو ډیټا ور واچو صحیح دی نو تاسو بیا دا نشئ کولی سپوز دلته راشم ورته وایم چې کسټمر صحیح دی که نه کسټمر ډاټ اډ که ماته نیو پروډکټ صحیح دی که نه نیو پروډکټ صحیح دی نیو پروډکټ قوس واس زه به ورته وایم چې پروډکټ آی ډي 11 کاما پروډکټ نیم کمپیوټر نو ګوره دلته به تاسو ته دا پرابلم جوړوي دا به تاته وایي چې یاره زه نه پېژنم دا پروډکټ چې دی بیل کلاس دی ستا چې دی
ډیټا ټایپ چې دلته لیست اور پاس کړی کسٹمر دی په واز د کسٹمر کله دلته اتوماتیکلی راشي مطلب چې نه دا ما سره نیو کسٹمر ده نو بیا به دا پرابلم حل شي سره اوس چې دا پرابلم حل شو دی ځکه دلته اوس ځکه تاسو دغه سور لاین ورکړي چې دا درې پارامټر غواړي که یو بل پارامټر ورکړم فور ایگزامپل 11 computer او کاما او دلته مې فور ایگزامپل اډرس مو ورک لایک فور ایگزامپل لغمان دا تاسو وګورئ لغمان سره نو دینه دا ایرر فلاش شو سره نو زه به ته چې نه سپوز ما سره درې مې د زین اور پاس کړی دا زه 4 کما او براشم کمپیوټر په ځای باندې به زه واخلم ولید خان یا نه لایک فور ایگزامپل زه به سمپل ته ورکړم نو زه دا رن کوم دا تاسو وګورئ نو هغه ډیټا به دا ورپاس شي او داسې تاسو هم کولی شئ ملګرو که تاسو غواړئ چې یو سپیسیفیک لوکیشن ډیټا د دې ځای نه اوس راجګه کړئ هغه هم کولی شئ سپوز ورته وایم چې ته ماته داسې چلو وکړه چې کسٹمر زه ورته وایم چې دغه آبجیکټ کې ماته څه کار وکړه ایم لیس نه ډیټا راواخله څه دی که نه سوري ایم لیس نه دی دلته ما سره کسټمر دی څه دی نو دغه کسټمر لیس نه ماته څه وکړه سی یو څه دی customers dot get څه دی که نه دلته به دغه فنکشن تاسو استعمال کړه که چیرې فور ایگزامپل کم اون دغه نوم څه شی دی CUSTOMERS dot get څه دی که نه ډاټ ګیټ او دلته به تاسو ورته یو انډیکس ورکوئ چې فور ایگزامپل د کوم انډیکس ډیټا ته غواړئ چې تاسو شو کړم دلته کې تاسو سمپل ورته وایئ چې فور ایگزامپل ماته د انډیکس نمبر 0 ډیټا شو که څه دی نو دلته به راشي سمپل ورته وایئ چې اوس ماته سیس آوټ که ماته نو ګورئ دلته تاسو مستقیمه آبجیکټ نشئ ویلی که زه مستقیم آبجیکټ واخلم ګورم چې دا ماته آی تھنک چې دا ماته باید د دې څه شی راکړي دا ګورئ د دې به تاسو ته هیش کوډ درکوي ګورئ دلته کسټمر آی ډي چې کوم دغه ده صحیح ده که نه هیش کوډ دغه درکوي د دې لپاره به تاسو څه کار کوئ دلته به ورته وایئ چې آبجیکټ ډاټ ځکه دا یو باکس دی په دغه باکس کې تا مکمله ډیټا ور اچولې دلته که ته وګورې کسټمر ډاټ ګیټ 0 یعنې په 0 لوکیشن باندې موږ سره څوک پروت دی په 0 لوکیشن ما سره دغه ډیټا پرته ده نو دلته وګوره دا یوه ډیټا نه ده ګورئ آی ډي ده خان دی او کابل درې ډیټا ده یعنې درې فیلډ لري په دې کې نو دغه درې واړه فیلډ یې راخیستې په دغه آبجیکټ کې اچولي اوس په دې ځای نه هغه درې واړه فیلډ اکسس کوي ډاټ ګوره آبجیکټ ډاټ څه شی ماته پرنټ کا سی آی ډي کسټمر آی ډي بیا هغې نه پس څه کار وکړه ماته څه شی کې ده کولن کې ده بیا هغې نه پس آبجیکټ ډاټ تنه یې ماته نیم راکړه صحیح دی کسټمر نیم دا ګوره سی نیم ماته راکړه دې شی زه اډرس نه غواړم نو ګورم چې دا ماته اوس دا پوره ډیټا راکوي که نه دا ګورئ ون خان دا یې ماته راکړه صحیح دی که زه اوس دلته دغه چینج کوم نو دویم کس ما څوک رټ کړی دی ګوره زه رن کومه ده نو په دویم نمبر باندې موږ سره مریم پروت دی د هغې آی ډي چې درې دی نو موږ دلته ما ورته اخیستی دی چې دویم انډیکس نمبر که ته دې ته راشي دا ما سره 0 دا ما سره 1 او دا ما سره 2 یعنی دویم انډیکس نمبر چې دا سی آبجیکټ دی او سی آبجیکټ کې تاسو د چی ورچولې دا 3 مریم او هرات نو ګور تاسو له مکمل ډیټا درکړې کته هرات مو غواړي هغه ستاسو مرزي ته کولای شي راشي ورته وایي چې ماته پلس کا ماته کولن او غینه پس ماته څه کارو کړل ته کې پلس کا ماته آبجیکټ ډاټ اډرس هم راکنه اوس به تاسو هرات هم راشي دي سر دغه انډیکس چینج کوه دغه به ټول ډیټا ته راځي سپوز ورته چې په 1 باندې ماته راکنه دی 1 ډیټا څه ده to ali integer دا ګوري د دې کې ماته په 1 لوکیشن باندې دغه اډي ټو دا به علي بیا ننګرهار ده سوري ناٹ انټیجر ننګرهار ده صحیح ده موږ نو په دې شکل باندې تاسو کولای شئ چې ټایپ سیفټي ورکړئ ورته راځم سلایډز ته او سلایډز ګورو چې موږ سره څه شی دي موږ سره دا سلایډ خو مې تاسو تشریح کړه دې کې هم همدغه اگزامپل دی دلته ما تاسو الریډي ویل ده چې دا ما سره نوټ ټایپ سیفټي ده مختلفه ډیټا پکې پرته او دغه چې کوم دغه تاسو وګورئ موږ ګورو دغه چې کوم ریټریوینګ ډیټا ده چې تر ډیټا ریټریو کوي نو ته بیا روټ کلاس آبجیکټ جوړوي د مخکینی ویډیو کې تاسو ته ویل دي او بیا ته هر یو ډیټا ټایپ به چیکینګ کوي دا ګوره چیکینګ دی خو دلته موږ سره بیا په دغه پروګرام کې چیکینګ نشته راځي ځکه په دې کې ما ته پیګو الریډي چې دا ارې لیست چې دا کسټمر ارې لیست دی نو you don't need to change check یا ټایپ کاسټینګ ته ضرورت نشته ډایرکټ ګوري پرنټینګ دی خلاص
خو چې کله ټایپ سیفټي نه وي د هغې لپاره ورته چیکینګ کوي ګوره object instance of empty نو بیا object instance of stu object instance of integer یا product یا customer نو بیا ورته هغې لپاره چیکینګ کوي په دې شکل باندې موږ دا بیا موږ سره ټایپ سیفټي ده چې کوم دلته اخیستی د EMP په نوم باندې دلته کې بیا دا تاسو وګورئ سمپلی چې دا کوم کار دلته په دې ویډیو کې وکړه دا example دا product او customer دی او دلته ما EMP example ورکړی ده already ما تاسو ته کړی ده دې ځکه دا څه شی د ملګرو for each loop د موږ سره for each loop سره تاسو نه کنفیوز کېږئ په زړو ویډیوز کې یا چې کله موږ بیسیک لیول یا object oriented programming باندې کار کوو ته ما په نارمل for loop باندې کار کړی دی خو for each loop چې دی هغې نه هم تاسو کولی شئ چې څوک پرنټینګ یا د اریز پرنټینګ وکړه نو زه به دلته کې یو اگزامپل باندې درته کار وکړم چې د فور او د فور ایچ په منځ کې فرق څه دی زه به لاندې راشم دلته به زه واخلم چې ما سره int یو ارې ده د ارې نوم ده فور ایگزامپل نمبرز څه دی که تاسو وګورئ ملګرو دې نه مخکې څومره پروګرامونه موږ کار کړي نارمل فور لوپ باندې ما کار کړی دی چې په دې کې 1 6 8 3 4 5 دغه ویلیوز پراته دي پکې څه دی 90 نو دغه نه ویلیوز به موږ تاسو څنګه پرنټ کول دغه ویلیوز به سمپل موږ تاسو خو چې فور int x say that is equal to 0 به مخسته say that او دلته بیا ورته ویل کچېرې x is less than څه شي دغه نمبر دا سایز کنه نو زه به ترشم ته چې less than number come on in you number dot څه شي length number dot length نو بیا تاسو څه کار کوئ نو بیا ماته x plus plus کا او ته مې ورته ویل څه کار کوم ماته سس اوټ کا نګورې سس اوټ کا څه شي ماته سس اوټ کا number of څه شي number of x ماته سس اوټ نو موږ که دا رن کوم دا ټول نمبرونه ماته راکړي 1 6 8 نګورې په دې شکل باندې 1 6 8 نو د دې مطلب دا دی چې د فور لوپ په ترو باندې ما څه کار وکړ دغه مکمله ارې چې دغه ما اکسس کړله دغه تاسو کولی شئ چې ایزیلی د فور ایچ لوپ په ترو باندې هم وکړئ نو دا already موږ په دې باندې ټول پروګرامونه کار کړي دي صحیح دی نو زه راځم دلته سمپل دا ځل ووایم چې ماته فور څه کار وکړه فور ایچ نه زه کار کوم دلته زه یو کالن واخلم صحیح دی دغه کالن کې به زه ووایم چې ته ماته څه شی پرنټ کوه ته ماته نمبر پرنټ کوه نمبر چې دی دا کومه ارې چې دا ما هلته ورپاس کړه اوس نمبر کومه ډیټا ټایپ ده ما سره صحیح دی نو دا ما سره int ده int زه بلته یو ویریبل هم ورپاس کوم فور ایگزامپل x نو دې مطلب دا دی چې نمبرز کې چې څومره ډیټا ده هغه به x ورپاس کړي بیا دغه x ته کولی شي دې نه ځان ته شي کې سس اوټ کړي صحیح دی نو سس اوټ دلته به زه راشم سمپل ورته وایم چې د ماته x شو کوه نو تاسو وګورئ نو بس دا رن کړم نو دا سیم بای سیم څنګه چې هغه عادي یا نارمل لوپ هغې شانتي دا هم کار کوي او مقصې کار کوي او یا داسې هم کولی شي ملګرو که چیرې فور ایگزامپل تا ته معلومه نه وي چې دغه نمبر ته دا int دی که دا فور ایگزامپل ډبل ده او یا که دا فور ایگزامپل انټیجر ده صحیح ده که نه او یا دا شارټ ده دا څه شی دی دا اوس ماته فور ایگزامپل نه دی معلوم صحیح دی اوس خو یو پروګرام ما سره وړوکی پروګرام دی ماته معلوم دی نو بیا تاسو کولی شئ چې سمپل راشئ دې ځای کې تاسو ورته ووایئ چې ماته معلوم نه دی نو بیا تاسو د object چې کوم کلاس دی صحیح ده که نه چې کوم روټ کلاس دی د object او د تاسو ته x واخلئ نو بیا دا په خپله اتوماتیکلی چیکینګ کوي او تاسو ته بیا هغه رن کوي دا هیڅ پرابلم نشته تاسو ته وایي دا هم کار کوي تاسو object دلته هم اخیستلی شئ اوس که چیرې احیانا دا ما سره ډبل وي نو هم پرابلم نشته دی دا ته ګوره تاسو رن کړئ دا به تاسو ته کار کوي دا ګورئ ټول ډبل ته یې چینج کړه اتوماتیک ځکه تا ورته دلته کې څه ورپاس کړی object کلاس ته ورپاس کړی که دا فور ایگزامپل ما سره فلټ وي صحیح ده که نه نو هم پرابلم نشته دا به تا ته کار کوي لګیا دا ګورئ ګورو دا به تاسو ته کار کوي صحیح ده خو که چیرې احیانا دلته فلټ وي او ته دلته کې ورته وایې چې فور ایگزامپل یا دلته int وي لکه څنګه مخکې خو صحیح ده او دلته کې ته ورته ورپاس کړې سپوز int نو دا خو اوس کار کوي صحیح ده پرابلم نشته دی خو که چیرې مثلا ته int اخیستی او دلته کې تا چینج کړ ډبل نو بیا دا تا پرابلم جوړ کړ دا error ده صحیح ده که دا زه رن کوم نو دا بیا error دی نو د همدغې وجې نه موږ تاسو څه کار کوو دلته کې همیشه object ورپاس کوو او دا خبره ما په دغه کې څه ورته وایي په exception handling کې هم کړی ده ملګرو چې دا کوم روټ کلاس دی د object دا تاسو ورپاس کوئ بیا به دا مکمل تاسو ته څه کوي رن کېږي به یعنې پرابلم به تاسو ته نه وي په exception handling کې چې کوم exception کلاس دی هغه ټاپ روټ کلاس اوسئ دی که تاسو exception handling advancable videos تاسو نه یې کتلي نو هغه هم زموږ په یوټیوب کې پراته دي هغه هم لاړ شئ وګورئ ملګرو نو انشاءالله څه مشکل به ورته نه وي صحیح دی نو دا موږ سره اصل کې څه شی اصل کې generics یا type safety for collection صحیح دی دلته کې مالګي چې collection allow you heterogeneous data ښه دې مطلب دا دی دلته دا ته وایي چې but it's not recommended use
دا وایي چې جنریکس چې دی سوري ناٹ جنریکس کلیکشن چې دی هغه کې تاسو کولای شئ چې مختلفه ډیټا واچوئ. سپوز یو لیست دی، هغه لیست واخلئ تاسو مثلا پکې کې انټي اچولی شئ، سټرنګ هم اچولی شئ، یا د یو بل کلاس object هم ورپاس کولای شئ. خو هغه موږ سره چې دی نن سیفټي ډیټا را چې کوم په مخکینی ویډیوز کې دې اگزامپلونه مخکې چې کوم اگزامپلونو په هغې باندې موږ کار وکړو، صحیح دی، خو هغه ریکمنډډ نه دی ځکه هغې کې بیا تاسو ټایپ ډیټا سیفټي نه وي. بیا هلته کې اوس کنفیوژن جوړېږي. کنفیوژن چې دی دا وایي چې د جنریک کانسپټ پرووایډ ټایپ سیفټي. ښه اوکې، دا وایي چې once it provide type safety it means homogeneous data storage same as array. دې مطلب دا دی چې کله ته کلیکشنز ته ټایپ سیفټي یا جنریک کانسپټ ورکې، نو دې مطلب دا شو چې ته صرف او صرف کولی شي چې یو قسم ډیټا په هغه کلیکشن کې ور اډ کې سیم ایز ارې. لکه دا موږ سره ارې ده، په دې کې ته صرف او صرف کولی شي چې یوازې ډبل ویلیو واچوې، په دې کې سټرنګ نشي اچولی. خو که دلته په پاس راشي دغه جنریک کلاس ته یا دغه لیست ته، دې کې هم ته کولی شي چې یوازې انټیجر واچوې، په دې کې ته کولی شي چې یوازې سټرنګ ور واچوې، په دې کې ته کولی شي چې یوازې د کسټمر ډیټا ور واچوې. نو بیا فرق د دې یعنی د ارې لیست او د نارمل ارې یعنی د ارې او د کلیکشن په منځ کې بیا فرق څه شو، یعنی څه ضرور دی چې موږ بیا لاړ شو کلیکشن وایي. why do we need collection؟ نو بیا فرق څه شو؟ دلته تاسو وایي چې کلیرنس یعنی جواب دا دی چې collections are more flexible with respect to memory and operation. مګر memory and operation څه ته وایي؟ د دې په اړه کې په راوړه ویډیو کې موږ تاسو مکمل کار وکړو چې زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي. نو خپل خیال ساتئ. زنده باد افغانستان، تل دې افغانستان. دا ویډیو حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل حتما سبسکرایب کړئ ترڅو وشئ کولی یو ښه پروګرامر په آینده کې شئ.